السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت زموږ کې به نغښتي اوسئ. راځو ملګرو نننۍ ویډیو بیا په اف جي کوین اصلیت باندې ده چې اف جي کوین سکیم دی، حقیقت لري نه لري. مکمل معلومات په دا ویډیو کې درته درکوم. ویډیو سټیپ بای سټیپ درسره وګورئ، انشاءالله په هر څه باندې به پوه کړم. ملګرو د دې لپاره راځو ګوګل ته. ګوګل کې سرچ کوو lookup.econ.org. دا مې چې کله سرچ کړ دا ویب سایټ چې دغه ویب سایټ کې د هر یو کمپنۍ اصلیت معلومیږي، ډوماین هر څه درته ښکاروي چې په کوم تاریخ باندې جوړ شوی دی، کوم تاریخ باندې ختمیږي، څومره تاریخ کې اپډیټ خوړلی دی، هر څه معلومات یې درته درکوي مکمل. نو دغه سایټ ما سرچ کړ، په دې کې زه راځم ملګرو. لومړی زه دغلته تاسو ته زینوس ښیم. صحیح ده، زینوس تاسو ته زه ښیم. تاسو خو له زینوس څخه نه منئ، خو صرف دومره زه تاسو ته وایم چې زینوس حتما یوه ورځ سکیم در سره کوي. نو تاسو خپل کار دی، زه تاسو ته دا نه وایم چې تاسو کار پکې کوئ او که نه یې پکې کوئ، هغه ستاسو خپل کار دی. صحیح ده، زه دغلته په د سرچ کې زینوس.com ورته لیکم او دا زه اوس لوک اپ کوم. د دې معلومات به ماته راخلاص شي. دغه د ماته مکمل معلومات راخلاص شول. ډوماین انفارمیشن نیم یې زینوس.com ده، رجسټري ډوماین آی ډي دا یې آی ډي ده، او دا ملګرو تاسو وګورئ رجسټري ایکسپلیشن 2029 کال 9/8 تاریخ باندې وایي دا ختمیږي. صحیح ده، دا یې هسې د دروغو تاریخ ورته ټاکلی ده، دروغ ده. او اپډیټ یې چې خوړلی دی 2023 2/2 باندې. او بله مهمه او ښه خبره چې دغلته ده، موږ او تاسو ته زیات ملګري وایي چې دغه په 1990 کال کې جوړه شوې ده. صحیح ده، خو دا هر څه دروغ دي. تاسو کتلی شئ کریټډ دا جوړه شوې 2023 کال 9/8 تاریخ باندې ده. صحیح ده، 6:22 دې تاریخ باندې جوړه شوې ده. نو چې هر یو لیډر ته میسیج وکړي هغه به درته معلومات کې وایي چې دغه په 1990 کال کې جوړه شوې ده. صحیح ده، نو دغه تاسو کتلی شئ کریټډ دغه زینوس چې جوړه شوې ده په 2023 کال کې ده. او کنټیکټ انفارمیشن دا رجسټرینټ نو نیم چې ورکړی دغه د نفر نیم چې ده دغه هاري ایزونس ده. هاري ایزونس دغه نفر وایي دغه زینوس مشر ده. ارګنایزیشن زینوس خپله د زینوس نوم ده. او بله مهمه غلطي چې کړې ده په دې ځای کې ده، ایمیل تاسو دلته وګورئ. ایمیل زینوس ډاټ ګوره زینوس ډاټ دغلته ډاټ کله ورسره وي، د ایمیل سره خو دلته ډاټ نه وي، ډاټ صرف په دغه ځای کې خوري .com gmail.com دلته صرف خوري، دلته ډاټ ترې ورکړل شوی دی. تاسو ګورئ زینوس.lmt gmail.com. نو بله غلطي په دې ځای کې ترې شوې ده. صحیح ده چې دغلته زینوس.lmt@gmail.com. نو دغه هم ډېره غلطي ده. او دغه نه ده، دغه 144 ادرس یې 144 سیټي روډ 144 سیټي روډ لندن، دغه بالکل دروغ ده. دغه ادرس بیخي شتون نه لري. صحیح ده، دا خو داسې تاسو ته ویلي دي چې 144 ښار سړک دا. نو سړک خو صحیح ده، روډ سړک ته وایي. نو روډ کوم یو روډونه خو خود شته دي په لندن کې، 144 شته، 25 شته، همداسې پسې ورځان یو روډ نه مې پرېښی دی صرف. صحیح ده، نوره هېڅ هم نشته، تاسو یې کتلی شئ. او دغلته راځم لاندې بیا هم تاسو کتلی شئ همغه معلومات ټول دغه دي، همدغه معلومات ټیکنیکل معلومات دغه دي. تاسو وګورئ دا ټیکنیکل معلومات دي. او دلته تاسو راشئ نفټي معلومات یې هم شته دي. ښه ملګرو دغه تاسو وګورئ دا د زینوس معلومات و. صحیح ده چې 2-3 دنې غلطیانې دلته ترې شوي دي او دوی په دروغو تاریخ هم ورته ټاکلی ده. دغلته مثلا ډوماین پکې نشته دی، ډوماین نوم حوري ایزونس ده. صحیح ده، زه یې منمه حوري ایزونس. دغه حوري ایزونس ولې ځان نه ښکاره کوي په زینوس کې، ولې ځان نه ښکاره کوي؟ یو عکس خو د کې دي، یو عکس خو د موږ ته راښکاره کړي، موږ ته خو د ځان نه معرفي کړي چې دا څوک ده، د حوري ایزونس څوک ده چې موږ وګورو دا شتون لري نه لري. د زینوس کې خو د ځان معرفي کړي، خلکو ته خو د ځان وښیي. راځم اوس اف جي کوین ته راځم. اف جي کوین زه تاسو ته اوس ښیم. اف جي کوین زه اوس دغه لوک اپ کوم. اوس یې ماته دغلته ټول انفارمیشن نه خلاصېږي. دغه ده، دغه انفارمیشن ده fgcoin.net. او دغه چې د ملګرو تاسو یې کتلی شئ کریټ شوي چې دا جوړه شوي چې دا 2023 کال اوله په 1 تاریخ باندې ده. صحیح ده، خپله روډ میپ کې هم ویلي دي، دروغ نه وایي. د اف جي کوین داخل کې روډ میپ ده 2023 اوله 1 باندې بالکل همغلته هم داسې ده. صحیح ده، 2023 کال 12/4 باندې اپډیټ خوړلی ده. او دا چې دغه وخت چې پوره کېږي، یعنې دغه ټیم چې پوره کېږي که نه پلان یې پوره کېږي 2023 کال اوله 1 تاریخه پورې. راځم کنټیکټ انفارمیشن یې ګوره ملګرو. دغه ډوماین چې ده امرالدین دولت ځای ده. صحیح ده، دلته تاسو کتلی شئ امرالدین دولت ځای. امرالدین دولت ځای خپله تاسو سرچ کولی شئ. امرالدین دولت ځای دا امرالدین دولت ځای تاسو ګورئ، نوم یې امرالدین دولت ځای. صحیح ده، fgcoin.net. او ایمیل تاسو وګورئ، ایمیل info fgcoin.net. صحیح ده، او مایلینګ ادرس د دوی ادرس چې د دوبۍ کمینګ سون دوبۍ، بالکل امرالدین دولت ځای په دوبۍ کې ده. صحیح ده، دلته لاندې تاسو کتلی شئ هر څه معلومات امرالدین دولت ځای دي. امرالدین دولت ځای معلومات په داخل اف جي کوین کې شته. زه اوس تاسو اف جي کوین ته داخلوم. صحیح ده، اف جي کوین په داخل کې د امرالدین دولت ځای مکمل معلومات شته. زینوس هم باید خپل معلومات په داخل کې وساتي، خپل انځور باید پورته کړي خپل زینوس خپل سایت ته. نو دغلته هم زه اوس تاسو ته ښیم د امرالدین دولت ځای خپل معلومات چې خپل انځور یې پورته کړی دی، خپل ټول شخصي معلومات یې ورکړي دي، مکمل په ثبوت سره درته ښیم. زما انټرنیټ یو څه ضعیفه دی، زه یې راخلاص کړم. دغه د اف جي کوین به تاسو دغلته راخلاص کړئ. صحیح ده، دلته به کلیک ورته واخلئ. زه اوس تاسو د امرالدین دولت ځای مکمل معلومات وړاندې کوم. دا وګورئ اباوټ اس، دلته ورته کلیک واخلئ.
دلته چې کله ورته کلیک واخیستی د معلومات به درته ټول مخې ته راشي. که چیرې زینوس هم د کوم نفر چې و نوم نو دغه باید خپل معلومات پورته کړي په زینوس کې، ځکه چې موږ نه لیدلی دی، نه مو کتلی دا څوک دا چا جوړه کړې ده. نو اف جي کوین کې ټول معلومات درته ښیم د امرالدین دولتزي. امرالدین دولتزی خو شتون لري، مخامخ موږ ورسره خبرې کوو او تاسو به لایف کې هم کتلی وي، لایف کې چې لایف کې راغلی وه. نو څه رقم چې په لایف کې د همغه رقم منظورونه په همدغه اف جي کوین کې هم دي. نو د حکوم داسې خاصه خبره نه ده چې مثلا دی له موږ سره سکیم کوي یا موږ غلطوي. غټ سکیم چې دا زینوس کوي، صحیح ده، زینوس تاسو غلطوي، تاسو زینوس غلطوي، هغه په هر حالت کې تاسو سره سکیم کوي. ګوره نور ستاسو خپل کار دی. نو د اف جي کوین د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک هم ما د یوټیوب ډسکرپشن کې درته اچولی دی او ریفرل لینک هم دی، که کار پکې وکړئ که نه پکې کوئ، هغه ستاسو خپل کار دی. زه درته د امرالدین دولتزي معلومات وړاندې کوم، زما انټرنیټ کار نه کوي. دغه د ملګرو تاسو کتلی شئ د امرالدین دولتزی د صحیح ده، دغه امرالدین دولتزي مکمل معلومات دي. دا چې تاسو کله دغه اپلیکیشن دغلته پورته بیرغ باندې کلیک واخلئ، دلته دغه تاسو پښتو ته واړوئ نو دا مکمل معلومات به تاسو په پښتو باندې ولولئ، صحیح ده. دا مکمل دي، د معلومات دي، مکمل خپل ځان په باره کې معلومات ورکړي دي. نو دا وګوره، دې ته وایي پروژه، دې ته وایي کار کول، چې خپل معلومات په ثبوت سره هر څه دې ته صفا کار کول وایي. داسې نه لکه زینوس چې ځان نه ښکاره کوي، پټ ده، نور وایي چې زه 1990 کال کې راغلی یم، دې کال کې راغلی یم، نور دلته جوړ کړی په 2023 کال کې ده. نو دغه رقم باید په ثبوت سره هر